بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو زنانه سوال کړل دا سوال لګ د حیا خلاف هم دی، لیکن چونکې دا مسله خاص کر کې چې شادي شوه زنانه نارینه دي هغه ته دې مسلې راپېښه کیږي او په دې حواله سره هغه د غلط فهمي شکار وي. د غلط فهمي شکار ولې وي؟ ځکه چې شری مسلې علم متنوي. حالانکه دین اسلام زمونږ اساسو په هر معاملې کې رهنمایي کړله، موږ تاسو ته اساني را کړله، سہولت را کړله، لیکن د هغې نه باوجود موږ تاسو د شری چې کوم رهنمایي د غنه حاصلو د هغې په وجه باندې چې کوم سہولت دین اسلام شریعت موږ تاسو ته کوم سہولت راکړي، اساني راکړي، نو هغه موږ پریدو او ځان د خپل طرف نه چې کوم دی یو نوې دین جوړ کو او په هغې باندې بیا عمل کو چې مسله به دغه شانتي وي. پکار دا چې هر مسلې موږ تاسو معلوماتو موږ تاسو مسلمانان یو، موږ سبې مذهب نه یو، په هر معاملې کې موږ تاسو د شریعت رهنمایي حاصلو او د هغې مطابق به بیا عمل کو. بهرحال دې زنانه دا سوال کړل چې ښځه خاوند په یو پالنګ باندې سملاسته شي د شپې د سر تر سهار پورې او د هغې نه علاوه کچري دو بې لباس سملی، نو دا بې لباس سملاسته د دوی لپاره جایز دی، د عمل یا ناجایز دی. د دې دوه مسلو ته پوښتنه کړل. یاد وساتئ د ښځې د خاوند چې کوم تعلق ته د دې ذکر په قرآن مجید کې الله رب العزت په دې الفاظو کې کړل، هن لباس لکم وانتم لباس لهم. ښځې د زنانو ښځې چې کوم دی هغه خپل د خاوند لباس دی او خاوند چې کوم دی هغه د ښځې لباس دی. هن لباس لکم وانتم لباس لهم. تاسو خپل د ښځو لباس او هغه ستاسو لباس دی، یعنی ښځې ستاسو لباس دی. یعنی څنګه چې لباس د انسان د جسم سره چپکاوي، نو دغه شانتي د ښځې د خاوند چې کوم دا رشته ده دا دومره قریبي رشته ده، یعنی دا د یو بل نه نشي جدا کېدی. څنګه چې لباس د انسان د جسم سره بالکل لګېدل ټچ وي، نو دغه شانتي د ښځې د خاوند چې کوم تعلق ته د نکاح نه بعد دا دغه شانتي قریبي تعلق وي. یعنی د دوه په آپس کې د یو بل نه څه قسم لا پرده، څه قسم لا شرم، څه قسم لا حیا نشي، بلکې د یو بل لپاره حلال دي. او په بل ځای کې الله حضرت فرمایي چې لتسكنوا الیها، تاسو د دیو په ذریعہ باندې سکون حاصلوي. نو دا د سکون د حاصلولو یو ذریعہ ده. نو په دې حواله سره هو شریعت دا کلیر کړل چې د ښځې د خاوند ظاهره خبره ده چې ښځه خاوند چې کله هم بسری کې په دغه وخت کې یو بل ته بې لباس وي، نو هسې هم په عام حالت کې هم ښځه خاوند د یو بل نه پرده نشته. بهرحال راځو دې مسلې طرف ته. په یو پالنګ باندې سملاسته یا دغه شانتي بې لباسه خپل د خاوند مخې ته کچري ښځه بې لباس وي، نو په دې حواله سره یاد وساتئ پکار دا ده چې لباس اختیار کړي، لیکن کچري بې لباس شنو په دې حواله سره شرعي حواله سره سم مانعات نشته، سم منع نشته. حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي چې ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام با د یو برتن نه غسل کو، چې کله به غسل واجب شوم مانی نو موږ به سات د یو برتن نه غسل کو، یعنی یو برتن مپروت او موږ په یو ځبانه د هغې نه غسل کو. نو د دې نه دا معلومیږي چې ښځه خاوند یو بل مخې ته کچري بې لباس وي، نو په دې حواله سره سم مانعات نشته، بلکې دا جایز عمل دی. دویمه خبره دغه ده، اگر چې حضرت عائشہ صدیقہ په دغه کې فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ستر باندې زما نظر نه دی راغلی او دغه شانتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما په ستر باندې چرته نظر نه دی اچولی، لیکن د دې عمل دا ثابت کیږي چې د ښځې د خاوند یو بل نه پرده نشته، بې حجابه که د یو بل مخې ته وي، نو په دې حواله سره سم مانعات نشته. دویمه خبره دا ده کچري دو بې لباس سم د شپې پکاردار چې لباس واچي انسان د ژوندۍ څخه پته نه لګي، لیکن شرعي حواله سره چې مسله ده کچري په دغه کور کې په دغه کمره کې د ښځه خاوند ویازي وي، نو په دغه حالت کې کچري دو بې لباس سملی، نو د دې بل نه پرده نشته، بالکل سملاسته شي، څه قسم له مانعات نشته. او د هغې نه علاوه په یو پالنګ باندې سملاسته هم جایز دي. په دې حواله سره هم حضرت عائشہ فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د شپې تهجد کولو، نو نبی زما چې مخپاو پرته و، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته اشاره وکړه اخپاو ما لری کړه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا سجده کوله. نو د دین دا معلومیږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمرم وړه، لیکن چونکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دغه عمل د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها د دې روایت نه دا معلومیږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها دوه به یو ځای ملاست. نو دا یو سنت عمل چې ښځه خاوند په یو پالنګ باندې یو بیت باندې سملی، نو په دې حواله سره هم شرعي حواله سره ممانعات نشته. نو ډیر شي خلک داسې د انسان خپل فطرتي چې هغه بعض انسان داسې چې هغه یو ځای خوب نه ورځي الګ سملی، نو هغه بیا خوب ورځي، نو کچري انسان داسې نو هغه الګم سملاسته شي، یو ځای سملاسته شي، یو ځای سملی، نو په دې حواله سره سمانیت نشته، کله الګم سملی، نو په دغه حواله سره سمانیت نشته. دین اسلام موږ تاسو ته اساني راکړل په هر معاملې کې. بهرحال پکاردار کچري بې لباس سملی، نو په دغه حواله سره دومره احتیاط پکاره چې ځان لپاسه سواچی س کمبل واچي یا دا شان دي صادر وغیرہ واچي، نو په دغه حالت کې بالکل د ګیری شي د ښځې د خاوند یو بل سګي سم پرده نشي، یو ځای سملاستم شي او یو ځای جګم دی به حجاب سملاستم شي د یو بل نه پرده نشي. امید کوم چې
मसला वो समझ के रागली इजाज़त राखी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।